افغان کډوالو ته د سعودي عربستان د خرما مرستې ورسېدې. د سعودي عربستان اړوند ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري 4000 هغو کورنیو ته چې په دې وروستیو کې له مهاجرت له دیار خپل هیواد افغانستان ته راستانه شوي د خرما مرسته وشوه. یادې مرستې په هیواد کې د النور خیریه موسسې په همکارۍ وویشل شول. د النور خیریه موسسې مشر ښاغلي مولوي حمید الله محمدي د خرما د توزیع پر مهال یادونه وکړه چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عربستان د افغانانو سره خپلې مرستې کوي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته مرستې ترسره کړي او راتلونکي کې هم یاد بنسټ ژمن دی چې دې ته ورته مرستې ترسره کړي. مركز الملك سلمان وبمساعدة مؤسسة النور الخيرية وتحت إشراف وزارة المهاجرين. وزارة المهاجرين تم إعطائها ل 4000 كرتون لتوزيع على المهاجرين العائدين من الدول المجاورة لتوزيعها عليهم في شهر رمضان المبارك. ونحن نتقدم الشكر الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده وكذلك القائمين على مركز الملك سلمان لإغاثتهم لإخوانهم في هذه الظروف الصعبة. جزاهم الله خير.